السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو الله دې وکړي راته روغ او جوړ یو ځل بیا زه یم ریحان تاسو ګورئ ټکنیکل ریحان چینل ملګرو ما درته د اپلیکیشن د جوړولو په اړه دوې ویډیوګانې جوړې کړې وې چې یوه د اپلیکیشن د ډاونلوډ کولو یعنې اول مخ جوړولو ویډیو او دویمه کې د منیوګانو ویډیو او دریمه ویډیو کې درته دغه ښیم چې څنګه په منیوګانو کې مونږ بیتونه ولیکو یا تاسو هر رقم ته څیز غواړئ تاسو پکې ولیکئ ما اکثر مخ د بیتونو په اړه جوړ کړی دی د بیتونو په اړه یې درته ښیم چې مقصد تاسو پکې هر رقم څیز جوړولی شئ نو ملګرو دا ټول درته ښیم موبایل سکرین ته به انشاءالله زما اپلیکیشن جوړي په همدا ویډیو کې درته ټول معلومات درته وړم او اپلیکیشن به جوړیږي اوس به سکرین ته راځي او ټول معلومات به سټیپ بای سټیپ درکوم نو ملګرو که ویډیو مې دغه ویډیو تاسو په لومړي ځل ګورئ نو چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو ته لایک ورکړئ او اوله ویډیو ما د ویډیو په ډسکرپشن کې شته د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې اوله هغه ویډیو وګورئ بیا دویمه ویډیو وګورئ او وروسته بیا دغه دریمه ویډیو وګورئ نو بیا نه پرې پوهېږئ نو ملګرو زه راځم اپلیکیشن خلاصوم نو زه راځم دغه اپلیکیشن خلاصوم تاسو ملګرو اپلیکیشن راخلاص کړئ ما خو راخلاص کړو اوس لږ مخکې تاسو بیا اپلیکیشن به تاسو څنګه راخلاصوئ تاسو ته بله ویډیو کې ښودلي وو چې پر دا درې ډاټس بټن باندې به کلیک وکړئ اپلیکیشن خلاص بټن باندې کلیک وکړئ او انډرایډ کې کوم ځای کې مې ثبت کړی وي هغه ځای څخه بیا راواخلئ او بیا پر سمه باندې کلیک وکړئ ما درته په اوله ویډیو کې همدغه دوه ځایونه ښودلي وو په دویمه ویډیو کې ما همدغه ځای درته ښودلی وو او دریمه ویډیوګانو کې درته ټول معلومات درکوم صحیح ده ملګرو په دویمه ویډیو کې ما درته همدغه ځای نه وښودل درته وایم چې دا د لیست سره برابر دی دا پر بله ویډیو کې درته ښیم نو اوس همدغه ویډیو وخت راغلی اوس درته ښیم تاسو ملګرو راشئ د اختیارونو فعالیت کړی پر همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ کله چې پر همدغه ځای باندې کلیک وکړو نو ما خو درته ښودلي وو ګورئ زه درته د دویم یو ته راځم ما خو درته دغه طریقې ښودلې وې تاسو ګورئ همدغه مې درته ښودلي بیتونه اوله برخه بیتونه دویمه برخه د اپلیکیشن په اړه زموږ فیسبوک لینک یا اپلیکیشن څخه وتل نو دا په دویمه ویډیو کې درته ښودلي وو اوس درته راځم د دریمه ویډیو ته دلته ملګرو ما درته لیکلي چې اوله بیتونه اوله برخه کې تاسو بیتونه اولې برخه مې چې انتخاب کړه بیا به تاسو راشئ پر همدا ځای باندې به کلیک وکړئ دلته به لیست انتخاب کړئ او که چېرته سیده لیکل غواړئ چې مقصد ډایرکټ په اتوماتیک ډول لیکل پکې وشي بیا به تاسو لیست نه انتخابوئ ملګرو بیا به تاسو راشئ پاڼه به انتخاب کړئ خو زه د خپل اپلیکیشن په اړه درته جوړوم تاسو وګورئ ښه زما اپلیکیشن کې درته څه خلته جوړ کړی زه د خپل اپلیکیشن په اړه درته جوړوم تاسو که کار پکې وکړئ تاسو زما څخه هم ښکلی جوړولی شئ نو ګورئ ما د بیتونه اوله برخه کلیک کړه نو دلته ماته دغه درې منیوګانې راویښتې نو دغه منیوګانې درته ښیم دا منیوګانې پکې څنګه جوړه شي کله کله زه مینې بیتونه باندې کلیک وکړم نو ډایرکټ بیتونه راخلاصیږي او که چېرته تاسو ډایرکټ غواړئ چې نه ډایرکټ د منیوګانې پکې نورې نه غواړو لکه ما چې په اوله کې ورکړی نو تاسو ته دا ډول ډایرکټ خلاص شي نو تاسو بیا ملګرو څه کوئ بیا په پاڼه باندې کلیک کوئ خو زه درته خپل خیال ته ښیم تاسو یې چې نه اوله کې دې راشئ مقصد درې منیوګانې یا دوې منیوګانې دې راشئ لیست باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دا به خوندي کړئ بیا به تاسو راشئ لیست ته کله چې لیست ته راغلی لیست سمولو باندې به کلیک وکړئ دلته به تاسو څه ورته ولیکئ هماغه نوم به ورته ولیکئ کوم چې تاسو په اول غواړئ لکه ما چې پکې لیکلي اسلامي بیتونه زه ورته لیکم اسلامي بیتونه دا اسلامي بیتونه نه کله چې دغه تاسو ورته ولیکئ دا به خوندي کړئ بله منیو غواړئ ما خو درې منیوګانې پکې جوړوي دلته ورته لیکم مینې بیتونه یا بل ورته لیکم خو نه بس دغه دوی بس تاسو هر څومره پکې جوړولی شئ دا به راشئ خوندي به یې کړئ کله چې خوندي کړئ بیا به راشئ لیست ډول باندې به کلیک وکړئ کله چې لیست ډول باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو ما درته اوله ویډیوګانو کې ټولو ښودل دي چې دلته باید څنګه ډول رنګ ورکولی شي هر رقم رنګ تاسو ښودل جوړولی شئ صحیح ده ما خو اوس ورکړي دي چې مقصد بیا ویډیو غټه نه شي را به شئ پر دا سرچ بټن باندې به کلیک وکړئ تاسو کتلی شئ اوله پاڼه او اسلامي بیتونه مینې بیتونه دا اوله پاڼه هم پر همدا ځای کې لیکل دی ملګرو تاسو کتلی شئ دا ځای کې مې درته ټول ښودلي دي چې مقصد تاسو ته په اوله ویډیوګانو کې دغه ټول ښودلي دي تاسو به دغه خوندي کړئ بیا به راشئ پر همدغه لیست فعالیت باندې به کلیک وکړئ هلته اسلامي بیتونه اول یو دی اسلامي بیتونو کې بیا تاسو چیرې بیا یې پاڼې کې خو موږ نه دی ورته انتخاب کړی دا به پر همدا ځای پرېږدئ او بیا ور باندې کلیک وکړئ بیا به څنګه وکړئ مینې بیتونه کې بیا چې شته لاړ شي پاڼې ته پاڼه موږ ورته نه دی انتخاب کړی بیا به راشئ دغه به اوکې کړئ بیا به تاسو ملګرو راشئ لیست اخرنۍ یو ته به تاسو دلته راشئ د سرچ بټن باندې کلیک وکړئ دغه اوله پاڼه موږ دلته چېرته لیکل ده موږ همدغه ځای کې لیکل ده تاسو کتلی شئ دغه ځای کې به ولیکئ او داسې کې به ډیزاین ورته جوړ کړئ ډیزاین تاسو خپله نور جوړولی شئ تاسو کتلی شئ ډیزاین ما څه ډول جوړ کړی دی دلته مې رنګ ورکړی دا ځای کې رنګ او لاندې مې رنګ ورکړی دی دا ځایونه مې ښایسته کړي دي او لاندې رنګ ګورئ زه اوس سور رنګ ورکوم صحیح ده نو اوس زه به دا ځای باندې کلیک کوم نو ما خو دغه اوس دې ځای ته ورکړو زه اوس دا ځای کې راځم لاندې دې ځای ته څه ډول ورکوم سور او دې ځای ته شین مخ پکې ورکوم ژیړ نو ګورئ ورته لاندې څنګه شو لاندې په دا ډول شو تاسو دغه ډیزاین تاسو خپل پکې جوړولی شئ کله چې پر همدغه ځای باندې کلیک وکړو بیا به راشئ پاڼې ته تاسو دلته پاڼه پکې انتخاب کړې وه بیا به راشئ اوس خو د بیتونو دغه کوم ځای جوړوو په کوم ځای کې لګیا یو په دغه بیتونو اوله به په همدغه ځای کې لګیا یو اوس پکې راځو پر همدغه کې دغه لیکل کوو صحیح ده نو دغه خو جوړ شي اسلامي بیتونه د مینې بیتونه دا خو مې درته وښودو کورته نور هم جوړول غواړئ او اخر کې درته دغه هم ښایم صحیح ده اوس بیا پرې دې ته وخت نه دی اوس په دغه اول یو کې لګیا یو نو زه به راشم ملګرو کله چې پاڼې ته راغلم پاڼه ته بېلته به تاسو هماغه نوم ورکړئ څه ډول نوم چې ورکړی ما ورته لیکلی وو اسلامي بیتونه دا به تاسو ورکړئ دا به تاسو خوندي کړئ بل به جوړ کړئ بل د څه شي به راکوو د مینې بیتونه دا به تاسو خوندي کړئ
دا به تاسو څنګه کړئ سمه به یې کړئ. صحیح ده. کله چې دغه سمه کړو دلته فاصله او دا به تاسو بیا خوندي کړئ. کله چې دغه خوندي کړو نو بیا به تاسو راشئ پر همدغه پاڼې باندې بیا کلیک وکړئ. بیا به راشئ اسلامي بیتونه بیا کلیک پې وکړئ اسلامي بیتونه او دلته به تاسو هر ډول لیکل غواړئ هغه به ورته وکړئ. یعنې بیتونه به پکې ولیکئ یا تاسو لنډۍ په نوم پروګرام جوړ دلته به تاسو لنډۍ پکې ولیکئ. مقصد ما دومره ډېر لیکل پکې وکړئ تاسو ټول پکې کولی شئ. صحیح ده ملګرو. بیا به تاسو دغه سر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کتلی شئ اسلامي بیتونه ما پوسټ نوم ورکړی او داسې کې تاسو بیتونه نور هم پکې لیکلی شئ. صحیح ده. نو تاسو به دغه څنګه کړئ خوندي به یې کړئ. بیا به راشئ د مینې بیتو پر همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې دا ځای باندې کلیک وکړو دلته دا ډیزاینونه د پوسټ سره لیکم ټوله درته په اوله ویډیو دویمه ویډیو کې ښودلي دي. دې ته اوس ضرورت نشته. پر همدغه ځای کې همدغه دومره لیکل کوم. تاسو سرچ بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کتلی شئ دلته مې لیکل دي د مینې بیتونه. دغه به تاسو څنګه کړئ خوندي به یې کړئ. کوم ځای خلاص شو په اپلیکیشن کې همدغه اوله مینو خلاصه شوه. اوله مینو کې بیا دغه اسلامي بیتونه مینې بیتونه دا مې هم درته ښودلي. تاسو به دغه څنګه کړئ او ملګرو دغه کوم تاسو یا چې دغه ګول یا دغه څنګه ګول همدغه ځای دغه مې له کیبورډ څخه ورته راخیستي دي. صحیح ده. تاسو چې چېرته ولته لیکئ چې د مینې بیتونه تاسو کیبورډ کې هم دغه ګول ارچي شوي دې ځای څخه ما ورته راخیستي دي. تاسو کتلی شئ ما د دې ځای څخه ورته راخیستي دي د ګول ارچي ځکه داسې ښایسته ډیزاین کې برېښي. صحیح ده. نو ملګرو عین اسلامي بیتونه چې زه کله کلیک وکړم بیتونه راوړي او د مینې بیتونه باندې کلیک وکړم هغه مې درته اوس وښودل. صحیح ده. لکه تاسو اوس کتلی شئ اسلامي بیتونه زه دلته کلیک کوم ما خو بیتونه پکې نه لیکلي ما همدا لیکل پکې وکړل. صحیح. تاسو به خپله بیتونه پکې ولیکئ. دا خو خوندي شو. بیا به تاسو راشئ منیو ته دویم یو ته به راشئ. دلته به تاسو راشئ پر همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ. بیتونه اوله برخه څنګه شوه کمپلیټ شوه. بیا به راشئ بیتونه دویمه برخه باندې به کلیک وکړئ. دلته چیرې دې لاړ شي پاڼې ته داسې لاړ شي. که لیست غواړئ په بیتونه دویمه برخه کې نورې منیوګانې غواړئ هغه هم پکې جوړولی شئ یا ډایرکټ پکې لیکل غواړئ. ما خو ډایرکټ پکې لیکل کړي دي. تاسو کتلی شئ زه درته سټپ بای سټپ ټول معلومات ښایم چې بیا پرې پوه شئ. ګورئ دویم برخې ته زه راغلم. دویم برخې کې ما منیوګانې نه جوړ کړې ډایرکټ لیست جوړ شوی دی. صحیح ده. نو تاسو به دلته څه وکړئ پاڼه به انتخاب کړئ. مقصد ډایرکټ او بیا به پاڼه کې څه انتخاب کړئ. ما خو مقصد نه دی پکې لیکلی. زه به دلته بیا تاسو به خوندي کړئ. بیا به راشئ پاڼې ته. پاڼه کې بېلته څه نوم دا لومړی به انتخاب کړئ. دلته به تاسو څه نوم ورکړئ بیتونو دویمه برخه بیتونو دویمه برخه دا به انتخاب کړئ او سمه باندې به کلیک وکړئ. بیا به خوندي کړئ او منیو ته به بېرته بیا راشئ. بیا پر همدا ځای باندې کلیک وکړئ. کله چې دا ځای باندې کلیک وکړو بیتونو دویمه برخه بیا انتخاب کړئ. صحیح ده. او دلته بیا اوس څه انتخاب کړئ پاڼه به انتخاب کړئ. پاڼه نه وروسته بیا بیتونو دویمه برخه انتخاب کړئ. دا به څنګه کړئ خوندي به یې کړئ. بیا به راشئ پاڼې ته. ملګرو لږ فکر چې ورته وکړئ اسانه دی بیخي اسانه دی. صحیح ده. ځکه چې دلته ما اوله کې پاڼه نه وه انتخاب کړې. اوس به راشئ بیتونو دویمه برخه باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو بیتونه ورته لیکلی شئ هر څه ورته لیکلی شئ. صحیح ده. زه مقصد دا ټول دا درته لیکم کېږي مقصد چې دلته بیا پته درته ولګېږي. دغه پسې سرچ بټن باندې کلیک وکړئ ته کتلی شئ. نو بیا به راشئ دغه به څنګه کړئ خوندي به یې کړئ. څه به یې کړئ خوندي. دا به خوندي کړئ. دغه بیتونو دویمه برخه هم خلاصه شوه. زما اپلیکیشن کتلی شئ زما په اپلیکیشن کې بیتونو دویمه برخه هم خلاصه شوه. نو بیتونو اوس بیا بېرته راشئ. دغه کله تاسو خوندي کړئ بیا به تاسو کوم ځای ته راشئ زه ملګرو بیا به تاسو راشئ منیو ته چې کله راشئ په اختیارونو باندې به کلیک وکړئ. دلته بیا بیتونه اوله برخه خلاصه شوه. بیتونه دویمه برخه خلاصه شوه د اپلیکیشن په اړه. اپلیکیشن په اړه بېلته تاسو هر څه چې ورته لیکئ ورته لیکلی شئ. مقصد زه ورته لیکم دلته تاسو ته ګورئ وبښئ اپلیکیشن په اړه تاسو ویډیو هم ورته راوړلی شئ هر څه ورته راوړلی شئ. صحیح ده. کله چې بیتونو په اړه کلیک وکړئ تاسو دا ډول صفحه راخلاصه شي. کله چې دا ډول صفحه راخلاصه شي دلته تاسو اډیو ویډیو هر څه ورته راوړلی شئ. که په ویډیو باندې زه کلیک وکړم ویډیو خو نشته. دا ویډیو به تاسو کومه ځای څخه راخلی تاسو به راشئ همدغه ځای کې به تاسو ویډیو سلیکټ کړئ غږیز پیغام به سلیکټ کړئ هر څه چې پرېږدئ اوله دلته به سلیکټ کړئ بیا ولته ډایرکټ راخیستل کېږي. منیو ته زه راغلم بیا به راشم د دریم باندې به کلیک وکړم. دلته به زه څه انتخاب کړم اپلیکیشن په اړه. اپلیکیشن په اړه زه کله انتخاب کړم دلته به زه د اپلیکیشن په اړه مقصد یو څه ورته ولیکم پیغام به ورته پرېږدم. دلته به زه ورته ولیکم دا اپلیکیشن د ریحان لخوا جوړ دی جوړ دی. مقصد زر مو ولیکو که غلط شوي املې غلطي پکې وي. نو کله چې دغه ورته ولیکو نو بیا به تاسو په دریم باندې بیا کلیک وکړئ. بیتونه اوله برخه بیتونه دویم برخه اپلیکیشن په اړه دا خو خلاص شو. او ګورئ زما اپلیکیشن کې هم درته ښیم اپلیکیشن په اړه ما ورته ویډیو راوړې ده. صحیح ده. ګورئ ورته ویډیو السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو خدای دې وکړي ستاسو ما ورته ویډیو راوړې ده هم غږیز پیغام هر څه ورته راوړلی شي. صحیح ده. اوس به زه راشم دلته به کله چې بیتونو فیسبوک زموږ لینک یا فیسبوک لینک ورته راغلی دلته به خپل لینک ورته راواخلئ. لکه ما چې ورته اپلیکیشن زموږ چینل لینک ما خپل د یوټیوب چینل لینک ورته راخستی تاسو به یو لینک ورته څنګه کړئ راواخلئ. زه مقصد سپر د مثال یوسف پکې لیکم تاسو به خپل لینک پکې څنګه کړئ پیسټ به یې کړئ. صحیح ده. زه اپلیکیشن په ډول نه جوړوم. دلته به تاسو پیسټ بټن درکوي دا به پیسټ کړئ خوندي به یې کړئ. بیا به تاسو راشئ پر همدا دریم یو باندې به کلیک وکړئ چې شی پاتې شو د اپلیکیشن څخه وتل. اپلیکیشن څخه وتل به انتخاب کړئ. بیا به دلته اپلیکیشن څخه وتل مې چې انتخاب کړو بیا به راشئ پر همدا ځای کې به تاسو څه ورته انتخاب کړئ اپلیکیشن څخه وتل داسې درکړی دی دا به انتخاب کړئ. کله دا انتخاب کړو دا به خوندي کړئ. کله چې دا خوندي کړو چې شی پکې فاتح نه دي نو دلته بیا تاسو راشئ د پاڼې ته چې کله تاسو راغلی دلته مو بیتونو دویمه برخه مینی بیتونه اسلامي بیتونه دا مې ټول ورته انتخاب کړي دي. نو بیا ملګرو راشئ فایلونه
ښه ملګرو دلته خو تاسو کله دغه هلته به تاسو انځور به ما ورته انتخاب کړی دلته به تاسو راشئ د آیکن فایلونه یعنې دلته به یو عکس ورته راواخلئ کوم عکس به ورته راواخلئ مقصد ما خو د بیتون ته دغه عکس ورته ورکړی دی تاسو به یو عکس راواخلئ هر رقم عکس چې تاسو غواړئ ملګرو ما دغه عکس راواخیستو دلته تاسو کمولی او زیاتولی هم شئ زه به دغه راشم دغه به انتخاب کړم مقصد تاسو خپله اپلیکیشن عکس راخیستی شئ دلته به تاسو نوم ورکړئ زه ورته نوم ورکوم مقصد چا جوړ کړی دی زه ورته لیکم ریحان ورته لیکم دا به تاسو سمه کوئ بیا به راشئ دا به خوندي کړئ بیا به ترې نه وروسته به لیک بڼې ته راشئ لیک بڼه کوم مشکل نه لري اعلاناتو لومړنی تنظیمات د اعلاناتو فعال دی دا کوم مشکل نه لري صحیح ده دا به پرېږدئ بیا به هم پرېږدئ او را به شئ تنظیمات ته به اصلي اول هغه ته راشئ دلته به د اپلیکیشن نوم ورکړئ ښه اپلیکیشن نوم څنګه تاسو ورکوئ زه ورته لیکم اپلیکیشن نوم ورکوم بیتونه دا به تاسو خوندي کړئ صحیح ملګرو کله چې بیتون نوم ورکړو دلته تاسو دغه ځای کې همدغه بټن ووهئ چې لږ د نوم څنګه شي غټ شي ښه بیا ښکلی برېښي بیا به راشئ دلته به تاسو خپل یو نوم ورکړئ چې څه ډول نوم ورکوئ لکه چاته چې لیږئ کوم لینک چې ورسره فروت هر ځای کې به تاسو دغه نوم ښایي صحیح ده تاسو به یو نوم ورکړئ او کوچنی نوم به ورکړئ زه دلته به خالي ما زه ورته لیکمه ریحان دا به تاسو خوندي کړئ کله چې خوندي کړئ دلته به دا شی د دویم یو باندې به کلیک وکړئ دلته به خپل آیکن راواخلئ ما عکس مې چې راخیستی وي ښه دغه به تاسو ورکړئ مقصد دلته تاسو که چېرې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ عکس نه و ورپسې بیا به دغه ځای لږ دا شی کوچنی کړئ صحیح ده بیا کار کوي نو دا به تاسو ورکړئ کله چې دغه ورکړئ دا به خوندي کړئ کله دا خوندي کړئ به شی اپلیکیشن ورژن به انتخاب کړئ دا ځای باندې به کلیک وکړئ اخرنی یو ته برسئ 9.9 دا به بیرته بیا خوندي کړئ بیا به راشئ اپلیکیشن جوړونه اپلیکیشن جوړولو باندې به تاسو دلته راشئ پر همدا ځای باندې به کلیک وکړئ بیتون نوم یې دی دغه عکس دی را به شئ اپلیکیشن جوړونه چېرته یې سیف کول غواړئ زه ورته چې دا انډرایډ کې سیف کول غواړم بیا به راشئ انتخاب به یې کړئ دغه اپلیکیشن به اوس جوړ شي اوس ورته منتظر یو چې اپلیکیشن جوړ شي مقصد د اپلیکیشن را ډاونلوډ کوو هر څه پکې منظم وي لږ ورته منتظر یو ښه ملګرو اوس راځم زه خپل اپلیکیشن مقصد زه درته ښیم اوس یې انسټال کوم راځم دلته انډرایډ کې مې ثبت کړی دی همدا انډرایډ ته راځم همدغه تاسو کتلی شئ که دلته عکس هر څه ایښ شوي دی ما دغه نوم درته خو دلته ما ورکړی دی ریحان دغه ځای کتلی شئ همدغه ځای نوم یې درته دلته بیتونه نه ورته لیکي چې ما ورته ووایي دلته کوچنی لږ زرکی نوم ورکړئ دغه ځای کې درته ښایي دا به راشئ به دغه زه انسټال کړم تاسو ملګرو اوس کتلی شئ اپلیکیشن څنګه شو انسټایل شو صحیح ده اپلیکیشن مې جوړ کړو دغه کې مې جوړ کړو او دغه ما جوړ کړی و دغه خلته مې درته ښوده او دغه مې اوس جوړ کړو اوس زه راځم پر همدغه کلیک کوم درته ټول اوس ښیم پرې ښه پوهېږئ را به شئ کنټینیو به یې کړئ اپلیکیشن به خلاص شي اوکې بټن باندې به کلیک وکړئ ګورئ دغه د اوله صفحه وه صحیح ده ورڅخه بیرته ووځم دغه اوله صفحه کې ما وخت کم ورکړی و ډایرکټ یې عکس نه راواخیستی چې کوم اولنی عکس مې ورکړی ګوره وخت مې کم ورکړی و دغه یې لاندې لیکل دي او دغه بیتونه اوله برخه زه باندې کلیک کوم اسلامي بیتونه باندې کلیک کوم کله چې اسلامي بیتونه باندې کلیک وکړو دلته بیا مینې بیتونه ټول پکې کېدي زه راځم بیرته بیتونو دویمه برخه کوم بیتونه چې تاسو پکې لیکل غواړئ اپلیکیشن په اړه تاسو کله د اپلیکیشن ریحان لخوا جوړ دی صحیح ده زموږ فیسبوک لینک کله چې دا باندې څوک کلیک وکړي ډایرکټ به ورته اتوماتیک ډول د لینک له لارې ورته داخلېدی شي صحیح ده بل اپلیکیشن څخه وتل کله چې زه پر اپلیکیشن څخه وتل باندې کلیک کوم ډایرکټ به ورڅخه اتوماتیک ډول وځي زه ورته راځم کلیک پرې کوم ووتو که نه نو زه راځم د خپل اپلیکیشن درته خلاصوم په دا کې تاسو ښه پرې پوهېږئ صحیح ده کله چې زه دا باندې کلیک وکړم کله چې ورباندې کلیک وکړو دلته تاسو ما وخت کم ورکړی دې ته مو وخت ډېر ورکړی ځکه دغه عکس هر څه یې راواخیستل بیتونو اوله برخه اسلامي بیتونه مینې بیتونه شوخ بیتونه ګورئ ورته ښه دلته لیکل کړي د بیتونو دویمه برخه دغه مې هم ورکړی بیتونه دریمه برخه د لاندې ډیزاینونه مې هم ورکړي دي صحیح ده ملګرو د اپلیکیشن په اړه ګوره ویډیو چلند شي السلام علیکم زموږ چینل اپلیکیشن څخه وتل او دغه لیکل ټول همدا ډول ډېر ښکلی ډیزاین کول غواړئ ما خو سمپل درته راواخیستو چې شارټکټ کې مې درته راواخیستو تاسو بیا نور خوري ښه پرې کولی شئ او څومره چې خوري وکړئ دومره به تاسو ښکلی جوړ کړئ زه نه اپلیکیشن څخه وتل اپلیکیشن څخه ووتم او تاسو دغه کتلی شئ د اپلیکیشن مې درته کې جوړ کړو نو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو ته لایک ورکړئ زما د اوله ویډیو دویمه ویډیو لینک زما د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې شتون لري او که زما چینل مسافر نه وي سبسکرایب کړئ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ مننه د همدا ډول نور ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ ځکه چې همدا ډول نور ویډیوګانې زه هم نور هم درته راوړم صحیح ده ملګرو نو خدای دې وکړي چې اپلیکیشن مې خوښ شوی وي یو خوندور اپلیکیشن جوړ کړئ مننه